अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو اوس وخت کې ځینې ملګري په تشویش کې دي چې ګواکې په متحد عرب اماراتو کې لاک ډاون یا بندیز دوباره شروع کیږي نو په نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکوم هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ دغه ترڅنګ د وړو موټرونو په اړه هم معلومات درکوم چې په اوسني وخت کې څومره کسانو ته اجازه ده چې په یو موټر کې سفر وکړي نو امید لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ کچېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله دا چې دا ویډیو تاسو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې متحده عرب اماراتو کې دوباره لاک ډاون یا بندیز شروع کیږي دا یو دوه کسانو نه ډېرو زیاتو کسانو مانه دا پوښتنه کړي نو زه به د دې پوښتنې په جواب کې درته ووایم چې څو ورځې مخکې اماراتو حکومت ځینې معلومات خپاره کړل کم چې په ګلف نیوز هالیس ټایم او ځینې نورو رسنیو کې هم راغلي وو چې موږ به سانیټایزیشن پروګرام یا دواپوشي په ځینو سیمو کې دوباره شروع کړو خو تر اوسه پورې چې زه څومره معلومات ګورم دوی د سانیټایزیشن یا دواپوشي پروګرام نه دی شروع کړی نو امکانات شته چې دوی به په نږدې راتلونکي کې سانیټایزیشن پروګرام دوباره شروع کړي ولې که د کرونا وایرس پیښو ته موږ وګورو نو د یو څو ورځې کېږي چې لږې دوباره زیاتې شوي دي نو که چیرې دا پیښې نوره هم زیاتې شي ډېر امکانات شته چې په ځینو سیمو کې به سانیټایزیشن یا دواپوشي پروګرام دوباره شروع کړي خو دا په دې معنی نه ده چې متحده عرب اماراتو کې به دوباره لاک ډاون شروع کیږي نو دوستانو داسې هیڅ کومه خبره نشته چې متحده عرب اماراتو کې به دوباره لاک ډاون یا بندیز شروع کیږي تاسو هیڅ په تشویش کې مه اوسئ ولې تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو حکومت دې په اړه هیڅ هم نه دی ویلي نو تاسو هم ځینې کسانو په خبرو باندې باور مه کوئ که چیرې هم حکومت دې په اړه کوم څه وویل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبره وم بل را به شمه د وړو موټرو په اړه به درته ووایم لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوسني حالاتو کې صرف 3 کسان کولی شي چې په یو موټر کې سفر وکړي که 3 کسانو نه یو کس پکې اضافه شو نو دغه واړو ته 3000 مخالفه ورکوي کیږي او ډیرو زیاتو کسانو ته ورکړی شوي هم ده نو ما د خپلو هیوادوالو څخه هیله دا ده چې د 3 کسانو څخه زیات په یو موټر کې سفر مه کوئ ولې که د 3 کسانو څخه زیات کسان په یو موټر کې سفر کوي نو دغه واړو ته به 3000 مخالفه ورکوي کیږي دوستانو دغه 3 کسانو کې ډیراور هم شامل دی د ډیراور په شمول 3 کسانو ته اجازه ورکړی شوې ده چې په یو موټر کې سفر وکړي خو دغه 3 واړه به ماسکونه ضرور اچي که چیرې کوم څوک په یو موټر کې یوازې سفر کوي نو دته د ماسک اچولو ضرورت نشته خو که چیرې 3 کسان پکې سفر کوي نو دوی واړه به ماسک لازمي اچي که په دغه صورت کې کوم چا ماسک نه و اچولی او هغه د مسؤلو کسانو لخوا ولیدی شو نو دې کسانو ته به مخالفه ورکړي خو دلته زه د یو خبرې یادونه کوم که کوم څوک د خپلې کورنۍ سره په وړه موټر کې سفر کوي نو که هغه د 3 کسانو څخه اضافه وي بیا هم په دوی باندې بندیز نشته خو شرط دا دی چې دوی به د یو کورنۍ غړي که چیرې کوم څوک د کورنۍ غړي نه وي نو دوی ته به مخالفه ورکړی شي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او احمد آفیشل فیسبوک پاڼه ته کیبوئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لارې خبره وم که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم د الله په امان